په تخار کې د اسلامي امارت د واکمنۍ پر یو قرارګاه خطرناک راکټي برید شوی. په نوموړي ولایت کې د دغه واکمنۍ پر پوځي ځای د چا لخوا برید شوی او څومره مرګ ژوبله پکې اوښتې ده. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغانستان ازادي جبهې په تخار کې د طالبانو پر یوه قرارګاه راکټي برید کړی. د افغانستان ازادي جبهې د جمعې پر ورځ د تلې پر 4مه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پنجشنبې پر ورځ د تخار په خواجه بهاوالدین ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه قرارګاه راکټي برید کړی چې په پایله کې یې 2 طالبان وژل شوي. خو سرچینو بیا ویلي چې په دې برید کې چاته زیان نه دی اوښتی. په خبره پاڼه کې راغلي چې د جبهې د پنجشنبې پر شپه 10 بجې د تخار په خواجه بهاوالدین ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه قرارګاه راکټي برید کړی چې 2 طالبان یې وژلي او د ټپیانو په اړه معلومات نه لري. سیمه ایزو سرچینو له افغانستان انټرنیشنل سره په خبرو کې منلي چې پر دې قرارګاه لږ تر لږه 3 راکټونه لګېدلي، خو په دې برید کې چاته زیان نه دی اوښتی. سرچینې دا هم ویلي چې قرارګاه ته په نږدې کلي کې اور لګېدلی دی. د افغانستان ازادي جبهې په خبرپاڼه کې زیاته شوې چې د دې برید اصلي موخه د عبدالمالک تاتار کور و. عبدالمالک تاتار د پخواني حکومت د پولیسو قمندان و چې اوس طالبانو د هغه په کور کې قرارګاه جوړه کړې ده. طالبانو تر اوسه د دې راکټي برید په اړه څه نه دي ویلي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.